بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په دې نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته سینونیمز کوم. سینونیمز وایي څه ته؟ دا ټول ارڅه برڅه په مخکې ویډیو کې شریکوم. کو چېرته تاسو زموږ په چینل نوی یاستئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو، سینونیم موږ ته هغې ته وایي چې په انګلیش کې یو دوه مختلف ټکي خو د هغې معنی یو رنګي. راځئ دا ټول ارڅه په مخکې کلاس کې شریکوم. کلاس تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا ډېر اهم کلاس دی. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ امپورش، غریب. غریب هغې ته وایي چې مطلب د مال حال ورڅه کمی. نو د امپورش سینونیم به موږ سره راسئ پور. پور او امپورش دا دواړه غریب ته وایي. ګورجس، ډېر ښه. نو د ګورجس سینونیم به وسي ګلوریس. ګلوریس هم وایي ډېر ښه ته. سټون، ګټ. غټې ګټې ته په انګلیش کې وایي سټون. د دې سینونیم دی راک. چانټ، لوبه یا ګانا. د چانټ سینونیم اوس موږ سره څه دی؟ سانګ. ایزي، آسان. نو د ایزي سینونیم به موږ سره راسئ سمپل. فالس، غلط. د فالس سینونیم دی انټرو. افلوئنٹ، مالدار. مالدار ته په انګلیش کې افلوئنٹ هم وایي او سینونیم یې دی ریچ. یعنی سینونیم مطلب دا دی چې د دواړو ټکو معنی یو دي. نو که موږ یو کس ته مالدار وي د هغې دپاره موږ افلوئنٹ هم استعمالولی شو او ریچ هم استعمالولی شو. ابو، بره یا اوچت. نو د ابو سینونیم راځي موږ سره اور. اینډ، ختم. د دې سینونیم دی فینش. ریسپیکٹ، عزت. د ریسپیکٹ سینونیم موږ سره څه دی؟ آنر. ګلیډ، خوشحاله. د ګلیډ سینونیم موږ سره څه دی؟ هیپي. اولډ، زوړ. د زوړ سینونیم یا د اولډ سینونیم موږ سره څه دی؟ انشنٹ. انشنٹ هم وایي زوړ ته. ایل، بیمار یا ناجوړه. ناجوړه ته په انګلیش کې ایل هم وایي او دې ته سک هم وایي. یعنی د ایل سینونیم دی موږ سره سک. ټریپ، سفر. یو ځای ته تللو ته په انګلیش کې وایي ټریپ. د ټریپ سینونیم موږ سره څه دی؟ جرني. انډر، لاندې. د انډر سینونیم موږ سره دی؟ بیلو. ون، یو. یو سینونیم موږ سره څه دی؟ د ون، سنګل. همبل، عجز. عجز ته په انګلیش کې وایي همبل. د همبل سینونیم موږ سره څه دی؟ موډسټ. یعنی که موږ له په یو ځای کې موډسټ راشي یا همبل راشي د دې دواړو معنی به وي عجز. آیډل، بیکاره. موږ دا کس ډېر بیکاره دی. نو دې ته په انګلیش کې موږ سلجش هم ویلی شي. امچور، ناپوهه. موږ یاره دا کس ناپوهه دی، نه پوهیږي. نو دې ته به موږ په انګلیش کې وایي امچور. اکثر زموږ خلک وی دی ته انمیچور. انمیچور بالکل غلط دی، دا اممیچور ویلی شي. نو د اممیچور سینونیم موږ سره دی ان ایکسپیرینسډ. کریزي، لیونی. لیوني ته په انګلیش کې کریزي هم ویلی شي او میډ هم ورته ویلی شي. ډریډفول، یریدونکی. د ډریډفول سینونیم موږ سره څه دی؟ ټریبل. های، اوچت. یعنې موږ وی دا کس ډېر اوچت اخلاقو والا دی یا دا کس ډېر اوچت کس دی، مطلب پیسې ورسره ډېرې دي، عزت ورسره ډېر دی. نو د های سینونیم موږ سره څه دی؟ ایلیویټډ. آنیسټ، ایمانداره. ایمانداره ته په انګلیش کې وایي آنیسټ. ټروتفل هم ورته وایي. یعنې د آنیسټ سینونیم موږ سره څه دی؟ ټروتفل. هیوج، غټ. غټ ته په انګلیش کې وایي هیوج. د هیوج سینونیم موږ سره څه دی؟ کولوسل. ډیوایډ، تقسیم. یعنی تاسو اوس 2000 روپۍ درسه دي او دا 10 کسانو له ورکې. نو دې ته په انګلیش کې وایي ډیوایډ. په پښتو کې ورته موږ تقسیم وایي. نو د ډیوایډ سینونیم موږ سره څه دی؟ سپلټ. ډیفرنٹ، بدل. نو د ډیفرنٹ سینونیم موږ سره څه دی؟ انلایک. انلایک هم وایي بدل ته. ډایلیوټ، کمزور. کمزور ته په انګلیش کې وایي ډایلیوټ. د ډایلیوټ سینونیم موږ سره څه دی؟ ویکن. ډیمینش، ختمول. یو څیز ختمولو ته په انګلیش کې وایي ډیمینش. د ډیمینش سینونیم موږ څه دی؟ ډسټرای.
ډسټرای هم وي ختمولو ته. ایول خراب ته په انګلیش کې وي ایول. بیډ هم ورته په انګلیش کې وي. د ایول سینونیم دی موږ سره بیډ. ډیډکټ کمول یعنې تاسو 2000 روپۍ درسه دي او زر درنه چا واغېستي نو دا 1000 روپۍ د تا نه ډیډکټ شولې یعنې تا نه کمې شولې. نو د ډیډکټ سینونیم موږ سره څه دی؟ سبسټریک. ابسټینیټ ضدي موږ دا کس ډیر ضدي دی یعنې ضد کوي. نو د ابسټینیټ سینونیم موږ سره څه دی؟ سټابن. کویک تیز موږ دا کس ډیر تیز دی د دماغو نه تیز دی یا بالنګ تیز کوي یا منډه تیزوي نو دې ته په انګلیش کې وي کویک. د دې سینونیم موږ سره څه دی؟ فاسټ. فاسټ هم وي تیز ته موږ دا فاسټ بالر دی تیز بالر دی. وانټ غوښتل یعنې یو کس نه څه شی غوښتل دې ته په انګلیش کې وي وانټ. د وانټ سینونیم موږ سره څه دی؟ ډیزایر. زیرک وچ ته په انګلیش کې وي زیرک. موږ وي موسم ډیر وچ دی نو دې ته به په انګلیش کې موږ وي زیرک. د زیرک سینونیم موږ سره څه دی؟ ډرای. اکسپټ منل یعنې یو کس چې تا ته دعوت درکړي یا یو بله خبره درته وکړي نو دې ته او بیا هغه ته ومني نو دې ته منلو ته په انګلیش کې وي اکسپټ. د اکسپټ سینونیم دی موږ سره افرو. ګلوریفای صفت کول د یو کس صفت کول چې مطلب دا ډیر ښه کس دی دا ډیر صحیح دی نو دې ته په انګلیش کې وي ګلوریفای. د ګلوریفای سینونیم موږ سره څه دی؟ فریز صفت کول. بیفور مخکې د بیفور موږ سره سینونیم دی فرایر. بیوټیفل ښایسته یو ښایسته کس ته یا ښایسته جینۍ ته په انګلیش کې وي بیوټیفل. د بیوټیفل سینونیم موږ سره څه دی؟ هینډسم. کو هینډسم او بیوټیفل موږ له په هر ځای کې راشي د دې مطلب وي ښایسته. ډیمیج نقصان یعنې سیلابه چې کوم نقصان وکړي یا نور چې کوم نقصان انسان ته ورسي هغې ته په انګلیش کې وي ډیمیج. د ډیمیج سینونیم موږ سره څه دی؟ هرټ. ډینجرس خطرناک ته په انګلیش کې وي ډینجرس. د ډینجرس سینونیم موږ سره څه دی؟ انسیف. انسیف هم وي خطرناک ته. کنټینیو روان ته په انګلیش کې وي کنټینیو. موږ دا شی کنټینیو دی همداسې روان وي ودرېږي پکې نه نو دې ته په انګلیش کې وي کنټینیو. د کنټینیو سینونیم موږ سره څه دی؟ پرسسټ. کریزي لیونی ته په انګلیش کې وي کریزي. د کریزي سینونیم موږ سره څه دی؟ انسن هم وي لیونی ته. لیونی ته په انګلیش کې 4-5 قسمه ټکي استعمالیږي چې 2 تاسو ته ما مخکې وکړو او 2 دا دي. کرول ظالم یو ظالم کس ته په انګلیش کې وي کرول. د کرول سینونیم موږ سره څه دی؟ ډسپاټک هم وي ظالم ته. بین بندیز یعنې په یو څیز باندې بندیز لګولو ته په انګلیش کې وي بین. نو د بین سینونیم موږ سره څه دی؟ فارورډ. کنفلیکټ جګړو ته په انګلیش کې وي کنفلیکټ. د کنفلیکټ سینونیم موږ سره څه دی؟ فایټ. ډیفیکلټ سخت ته په انګلیش کې وي ډیفیکلټ. د ډیفیکلټ سینونیم دی کمپلیکیټ یعنې کمپلیکیټ او ډیفیکلټ دا دواړه سخت ته وي. کانسټنټلی همیشه د کانسټنټلی سینونیم موږ څه دی؟ آلویز. کنټینټډ مطمئن یعنې زه د یو څیز نه مطمئن یم یا د یو خپل کار نه مطمئن یم نو دې ته په انګلیش کې وي کنټینټډ. د دې سینونیم موږ سره څه دی؟ سیټسفایډ. هلکه وي زه د دې شي نه ډېر سیټسفایډ یم دې نه زه ډېر مطمئن یم. کام خاموشه موږ وي دا کس ډېر خاموشه دی یعنې ډېر کام دی. نو کام سینونیم موږ سره څه دی؟ کوایټ. دې ته په انګلیش کې سایلنټ هم ویلی شو. کیرفل احتیاط ته په انګلیش کې وي کیرفل. د کیرفل سینونیم موږ سره څه دی؟ کاشیس. سیز بندول یو سیز بندولو ته په انګلیش کې وي سیز. د سیز موږ سره سینونیم دی سټاپ هم وي یو سیز بندولو ته. سرټن خاص د سرټن سینونیم موږ سره څه دی؟ فرافر. بریک ماتېدل یو سیز ماتول یا هغه ماتېدل هغې ته په انګلیش کې وي بریک. د بریک سینونیم موږ سره څه دی؟ فریکچر یعنې د انسان لاس وغیره چې ماتي دې ته لپاره موږ فریکچر او بریک دواړه استعمالولی شو. بریف مختصر یا وړوکی
د بریف سننم موږ سره څه دی؟ شارټ. براډ کولاو، موږ یې لکه دا ډېر کولاو دماغ واله دی، نو دې ته په انګلیش کې وایي براډ. د براډ سننم موږ سره څه دی؟ وایډ. بای اخیستل، یو څیز د دکاندار نه یا د یو بل کس نه اخیستلو ته په انګلیش کې وایي بای. نو د بای سننم موږ سره څه دی؟ پرچیز. پرچیز او بای دا دواړه اخیستلو ته وایي. سټارټ شروع، یو کار شروع کولو دپاره موږ انګلیش کې سټارټ استعمالو. د سټارټ سننم موږ سره څه دی؟ بیګن. دې ته په انګلیش کې کامنس هم ویلی شي. کامنس، بیګن، سټارټ دا درې واړه شروع کېدو دپاره موږ استعمالولی شو. اپیرنٹ واضحه، د اپیرنٹ سننم موږ سره څه دی؟ ایویډنٹ. بلینډ یو ځای، د بلینډ سننم موږ سره څه دی؟ کمباین. بریو بهادر یعنی نه ایریدونکې، نو د بریو سننم موږ سره څه دی؟ بولډ یعنی نه ایریدونکې یا بهادر. ایډلټ بالغ، یو ځوان کس ته په انګلیش کې موږ ایډلټ هم ویلی شو او بالغ هم ورته ویلی شو. ګراون اپ هم د دې سننم دی. آفټر وروسته، موږ د دې شیز نه بعد یعنی وروسته لپاره موږ په انګلیش کې آفټر هم استعمالولی شو او د آفټر سننم دی نیکسټ. ایډ مرسته، مرستې ته په انګلیش کې وایي ایډ. هیلپ هم د دې سننم دی، هیلپ هم وایي مرستې ته. آلویز همیشه، آلویز سننم دی فار ایور. ایبیلیټي صلاحیت یعنی یو کس د یو څیز قابل کېدل، دې ته په انګلیش کې وایي ایبیلیټي. نو ایبیلیټي سننم موږ سره څه دی؟ سکل. ایبل قابل، موږ دا کس قابل دی د یو کار کولو، نو د ایبل سننم موږ سره څه دی؟ کیپبل. د یو څیز یا د یو کار د کولو قابلیدلو ته په انګلیش کې وایي کیپبل او ایبل. ایبو بره، بره ته په انګلیش کې وایي یو چت ته ایبو. د ایبو سننم موږ سره څه دی؟ اوور هیډ. اکوریټ صحیح، موږ لکه دا شی بالکل صحیح دی، نو دې ته به موږ په انګلیش کې وایي اکوریټ. د اکوریټ سننم موږ سره څه دی؟ کریکټ. دې ته موږ په انګلیش کې ریکټیفای هم ویلی شو. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته سننمز وکړه. یو ځل بیا تاسو ته سننم په هیري کې ایکسپلین کوم. سننم موږ څه هغې ته وایي چې په انګلیش کې یو دوه ټکي مختلف ټکي خو د هغې معنی یو رنګي. یعنی تاسو ته ما چې را کم سننمز وکړه، مطلب دا دواړه ټکي چې کم په انګلیش کې دي د دواړو معنی به یو وي. ټکي به مختلفي خو د هغې چې کمې معنی دي دا به یو رنګي. ملګرو زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. انشاءالله پر روان وخت کې به هم زه تاسو له همدغه رنګې ښه کلاسونه راوړم. تر هغې دپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ. ملګرو زموږ په چینل کې ډېرې مهمې ویډیوګانې دي، که چېرته تاسو انګلیسي زده کول غواړئ نو تاسو دا وګورئ. انشاءالله په انګلیسي ویلو کې به تاسو ته هیڅ مشکلات نه وي، یعنی بیا به تاسو یو روان انګلیش ویلی شئ. نو ملګرو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، بالکل یې سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک مه هېروئ. ملګرو همدا زموږ نننی کلاس، انشاءالله پر روانه ویډیو کې به تاسو سره ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ او د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.